السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. ټولو افغانانو ته دې ډېر مبارک وي. افغانستان 19 کلنو ځوانانو یو ځل بیا د سریلانکا 19 کلنو ځوانانو ته ماته ورکړل. ډېره په زړه پورې بهترینه لوبه په نن لوبه کې ترسره شول. افغان نوي ځوانان ډېر ښه وځلېدل. هغه ځوانان ځلېدلي دي چې په تیر سیریز کې چانس نه و ورکول شوی، په درې اړخیزه سیریز کې چانس نه و ورکول شوی. په نن لوبه کې چانس ورکول شوی دی. د دغه چانس څخه یې پوره ګټه پورته کړې ده. د خپلې لوبډلې دپاره یې بهترینه بالینګ ترسره کړې دی، بهترینه بیټینګ یې ترسره کړی دی. ډېر ښه وځلېدل. یو ځل بیا هم ټولو افغانانو ته ډېر مبارک وي. افغانستان لومړی بیټینګ ترسره کړ. د لوبې په 45.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 232 منډې هدف وټاکي. د افغانستان لخوا وپیولا ترخیل ډېره زبردسته کلاس توپخانه ترسره کړل. ډېر زبردسته بیټسمین دی. په تیرو لوبو کې چانس نه ورکول شوی، یوازې د سیریز په وروستۍ لوبه کې چانس ورکول شو چې هلته هم ښه نه وځلېدی. په نن لوبه کې په 50 بالونو باندې 68 منډې جوړې کړې. کپتان نومان شاه آغا په 66 بالونو باندې 64 منډې جوړې کړې. جمشید زدران په 84 بالونو باندې 50 منډې جوړې کړې. سریلانکا د 233 منډو هدف په تعقیب کې توپخانه پیل کړل. د لوبې په 13.2 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل. یوازې 102 منډې جوړې کړې. په 50 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره ډاینیل 68 منډې جوړې کړې، بل لوبغاړي 90 منډې جوړې کړې او بل 60 ډېرې منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره بیا په توپ اچونه کې خلیل احمد ډېره زبردسته ښایسته توپ اچونه ترسره کړې ده. په 8 اورونو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي، 38 منډې ورکړي دي. فریدون داودزي په 4.2 اورونو کې 2 لوبغاړي سوځولي دي، 28 منډې ورکړي دي. کامران وتک په 8 اورونو کې 28 منډې ورکړي دي، یو لوبغاړی سوځولی دی. افغانستان دغه لوبه په 50 منډو وګټل. یو ځل دی بیا هم ټولو هیوادوالو ته ډېر مبارک وي. د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ دا د 52 اوریزو لوبو سیریز دی. لومړۍ لوبه یې نن افغانستان په 50 منډو وګټل. راتلونکې لوبه به هم ترسره کیږي. د افغان اتلانو د بریا په هیله که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.